تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک زمونږ او ستاسو د هدایت لپاره دنیا ته راولېږه او د قرآن شریف غوندې یو ډېره لویه رڼا ولا ورکړه او هغه قرآن شریف نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څنګه ورته الله نازل کړی په هغه طریقه موږ ته راورسو او بیا د قرآن شریف چې کوم تفصیلات دي او د دین بیانات دي او د شریعت احکامات دي هغه موږ ته د نبی علیہ السلام د سنتو په شکل کې را رسېدلي دي. دا قرآن او دا سنت د نبی علیہ السلام چې موږ ته د حضور پاک نه چا لومبي راغشتي دي هغې ته صحابه کرام وایي. پیغمبر علیہ السلام لومبي استاد و د امت دپاره او صحابه کرام د امت لومبي شاګردان دي. مثلا تاسو زمانه خبره واورئ او بیا هغه خبره بل چا ته رسوئ. دغه رنګې صحابه د حضور پاک مبارک نه قرآن شریف زده کړ، ځان یې وقف کړی د قرآن د زده کړې دپاره او د پیغمبر علیه السلام چې کوم احادیث مبارک دي د هغې کوم سنن دي او د شریعت کوم طریقې دي هغه صحابه کرامو په خپل قالب کې راوستی، یاد یې کړی، عمل یې پرې وکړو او چې څنګه ورته نبي علیه السلام فرمایلي په هغه طریقې امت ته ورسول. ظاهره خبره ده چې صحابه له په دین کې لوی حیثیت دی او یوازې دین رسول نه دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوره حفاظت دی. یو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي اصحابی کالنجوم، زما صحابه د ستورو په شان دي. بأیهم اقتدیتم اهتدیتم، چې کم پسې تاسو روان شوئ نو دا به تاسو جنت ته رسئ. دا ستاسو د هدایت لارې دي هر یو صحابي. ستوري چې څنګه اسمان پر روښانه ښکاري دقه رنګې صحابه کرامو باندې موږ ته د حضور پاک ښکلې عقیده، ښکلې اعمال او اخلاق روښانه شو. او ستوري چې دي پخوا چې به په دې کشتو کې د خلکو دریابي سفرونه کول او یا به په دې دشتو بیابانونو کې پیاده سفر کولې، هغوی به د ستورو نه معلومات اخیستل. وبالنجم هم یهتدون. اوس خو خلکو سره آلات دي، ساینسي اسباب دي، هغه زمانه کې دا ساینسي آلات او اسباب نو د ستورو نه به اندازې اخیستې، د ستورو په ذریعه به مقام ته رسېدل. دقه رنګې صحابه کرام د ستورو په شان دي، هغې پسې چې موږ اقتدا وکړو هغې پسې روان شو نو موږ به منزل مقصود ته رسېږو. د ستورو یو بله فایده هم ده، بخاری شریف کې راځي، احادیثو کې راځي چې دا شیطانان بر اسمانونو ته خیجي او دا فرشتې چې د دنیا یو بل سره کومې خبرې کوي، باران بکیږي او زل برازي او طوفان برازي، الله تعالی د فرشتو ته ډیوټي والا کړی دی یو بل سره دا غي بیان کوي. نو دا شیطانان کوشش کوي چې دا غي نه راغلا کی، دا خبره ووري او بیا دا شیطانان نبی علیہ السلام فرمایي داسې یو بل پسې د پاسه ولاړي لکه دا ګوتې داسې کړی دا 5 ګوتې وغه پسې دا نورې ګوتې دقه یو بل د پاسه ناستې ځان رسولي چې هغې کومه خبره کوي د سبا او د بله ورځ او د بله ورځ نو دا بره شیطان ته هغه زده کي، نو فورا یې د بل ته فورا لکه د کرنټ غوندې یو بل ته رسوي. الله څه چل کوي د دې ستورو نه ورپسې الله شغلې را په مخه کي، دا شیطانان پې ولي چې دا خبرې لاندې ونه رسي. نو کله خو دې وسوځي په هغه شغله خبره لاندې را ونه رسي او کله دوی دومره تیزۍ سره خبره لاندې را رسولي چې هغې وسوځي خو یو خبره نیمه لاندې رسولي. بیا ور دونه محنت کوي، هغه یو خبره وړي ساحر لا، جادوګر لا او کاهن لا، هغه ته غوږ کېچي چې پلانکې ورځ به داسې کېږي. هغه جادوګر حضور پاک فرمایي سل وسره دروغ یو ځای کې، خلک یې خبره مني. بیا ګوروی په پلانکې ورځ دا خبره نه وکړه چې داسې به کېږي، هغسې ونه شو. وی دا یوه رښتونې هغی چې شیطان د دړه کې اچولې ده او شیطان د هغه فرشتو نه اورېدلې ده او دا باقي سل وسره در ځان نه دروغ جوړ کړل، نو خلک یې هغه دروغ هم بیا مني. دا ستورو نه شغلې را خطا کېږي
دغه رنګې د مارونو صحابه کرام د ستورو په منزله دي که د پیغمبر علیه السلام ته څوک غلط عقیده نسبت کوي یا غلط اخلاق غلط اعمال چې دا د پیغمبر علیه السلام دي صحابه په حمله کوي چې دا غلطه ده د حضور پاک اصل او سوچ عقیده دا ده دا ته چې سوې دا ختم باغې شغله ورولی دا پیغمبر علیه السلام اخلاق داسې دي دا ته چې کوم اخلاق وې دا غلط دي او د پیغمبر علیه السلام عمل داسې دی دا ته چې کوم عمل وې دا د پیغمبر علیه السلام نه دی زمانونو دی وجه نه حضور پاک فرمای چې زما صحابه دا د ستورو په شان دي او یو اسانه خبره به ستاسو د پوهې دپاره وکړم ستوري په اسمان کې دي سر به ورته اوچتی خو که ستورو ته دې لاړې وتوکلې نو ستوري ته ضرر شته لاړې په چا را پرېوځي واپس په پتا را پرېوځي نو که صحابو ته دې بد رد وې او هغوی ته څه غلط نسبت وکړه هغوی ته هېڅ نقصان نشي رسولی د دې وبال او د دې نقصان ستا په دا مخ واپس را پرېوځي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس منافقانو تبا صحابه وی قرآن شریف کې الله فرمایي منافقانو تبا دو ویلی شو اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس دی صحابو چې څنګه ایمان راوړی دی دقسې مسلمانان شي ګوره نمونه خلک ښیي که نه ښیي که ته ورغلې دوکاندار له او دوکاندار ته دې وایي چې ماله به د فلانکي میل کپړه راکې او رنګ به شینې او دا به د اوړي کپړی نو هغې کې به 10 قسمه ابو چې خدای شین رنگ دی او د پلانکی میل ده او نری ده نو دا خو دام ده او دام ده او دام ده شین رنگ کې 100 قسمونه نری کې 100 قسمونه او دا غمیل کپړه کې 100 قسمونه ممکن نه چې تا خپل مقصد ته ورسېږي خو که تا ځان سره نمونه وړې ده چې داسې راکا نو په اسانه به درته وایي چې یاره سره شته واخله او یا نشته بل دوکاندار نه واخله دقه رنګې زمارونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمونږ د ټولو صحابو دپاره نمونه ده او بیا د نبی علیه السلام نه پس د امت دپاره صحابه کرام نمونې دي آمنو ایمان راوړی ایمان څه شی دی آمنتو بالله ورته ښایه یاره عملي نمونه راته وښایه د چا په شان ایمان راوړو کما آمن الناس صحابو ته وګورئ چې د دوی څنګه ایمانو اقص ایمان راوړی دی ورته نمونه وښوله اوس قصه اسانه شوه دی صحابي ته ګور نه دا څنګه عقیده ده لکه عمل دې څنګه دی مونږ دې څنګه دی روژه دې څنګه ده او اخلاق دې څنګه دي بس اقصې د تا سره ځان برابروم ولې ځکه صحابي ځان د پیغمبر علیه السلام سره برابر کړی وروڼو د خبرې خلاصه زما دا ده چې صحابه ډېر مقدس خلک دي لوی صحابه په امت کې د صحابو نه بهترین خلک بل څوک نه تیر شوی دا اجماعي خبره ده د ټولو نه د لوی درجې خاوند صحابي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ټولو نه لومبي چې په امت کې د لوی درجې خاوند په صحابو کې هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا د نبی علیہ السلام مبارک نږدې ملګری دی او په پیغمبر علیہ السلام باندې په بالغانو سړو کې لومبي د ایمان هم راوړی دی او د حضور پاک څخرمو کوم چې د نبی علیہ السلام کشره بیبي وه حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها او د حضور پاک سره غیر اختیاري محبت او مینه ډېره وه د هغې پلان او د پیغمبر علیه السلام د هجرت ملګری او د حضور پاک د غار ملګری او چې نبی علیه السلام یې لومبی نوم اخلي د داخلي ابوبکر فی الجنه لومبی نوم اخلي دیم نمبر د لوی مرتبه خاوند حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام چې دویم نوم اخلي د داخلي ابو بکر فی الجنه و عمر فی الجنه دریم نمبر نوم په د حضرت عثمان رضی الله عنه او څلورم نمبر نوم په د حضرت علی رضی الله عنه اخلي ابو بکر فی الجنه و عمر فی الجنه و عثمان فی الجنه و علی فی الجنه او بیا نور کسان دي شپږ کسان د 10 مبشره ورته ویل کېږي نبی علیہ السلام په یو مجلس کې د دې نوم اخیستی دی لکه ورته 10 مبشره وایي صحابه ټول د جنت زیری پې شوی دی په ټولو خو دا په یو مجلس کې نبی علیہ السلام د 10 صحابو نومونه اخیستی دي حضرت زبیر رضی الله عنه حضرت طلحه رضی الله عنه حضرت سعد رضی الله تعالی عنه او یو څو اکابر صحابه سره نور او دی پسې بیا نور څوک دي دی پسې هغه خلک دي چې بدر کې شریک شوي دي بدریین د بدر صحابه دا د ډېر لوی مرتبې خاوندان دي
صرف د یو څو تاسو د نمونې دپاره وایم. حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل حضور پاک جمعات ته را روانو. خی طرف ته ورسره حضرت ابوبکر صدیق او ګس طرف ته ورسره حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما. نو دا خی طرف باندې حضرت ابوبکر ونیو او په ګس لاس حضرت عمر ونیو. او صحابو ته سوی ور پیشنګوئی ورکړي وی ها کذا نبعث یوم القیامت، وی قیامت پر ورځ موږ د قبرونو نه دقه سي پاسو. یو پیشنګوئی شو. نا یو بل مخی طرف ته دا بل به ګس طرف ته. دا څومره لوی خبره د صحابو د پاره. بیبی عائشہ صدیقہ خوب لیدیو. نو پلار ته وی حضرت ابوبکر صدیق ته وی بابا یو خوب می ولید. بچی څنګه خوب دی ولید؟ وی اوس په می ولیدا او چتا شو د اسمان دی نیمه ته ورسېدل. او چې د اسمان دی میاسته شنو ډیره زیاته رانه وکړه. ټول دنیا پر روخانه شو او بیا غس په مې راتله ما په دې غېږ کې را پریو. بابا بیا مې بل اس په مې ولیدا ام د قصي چتا شو. هغه هم خپوره رانه وکړه او دې غېږ کې مې را پریو. بابا ما بیا مې درې مس په مې ولیدا ام د قصي چتا شو. اسمان دی میاسته ورسېدا او بیا مې دې غېږ کې را پریو. د دې څخه تعبیر سره هغه وته غوږونه چپ پاتې شو. خو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو او د عائشې بیبي په کوټه کې دفن شو نو ورته سوی وی بچې وی هذه احد اقمارک، وی دا د هغه یوه سپومې وه چې ستا کوټه کې دفن شو. او وی سترل وی نورې به مو وینې دوه اب هم درته معلومې شي. نورې څوک وی؟ یو حضرت ابوبکر صدیق او یو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. تمره لویه خبره. یو مقام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو باغ کې ناست. یو صحابي وی ما وی چې راشه نن به دا سعادت حاصلوم چې د پیغمبر علیه السلام خادمی بکوم، دربان به ام داغه په دروازه به ولاړ. وی زه دروازه باندې ودرېدم. وی دی کې حضرت ابوبکر صدیق راغی دروازه والا. وی مې چې څوک وی ابوبکر ورلرکا. وی ما وی علی رستک په اطمینان په قلار ودرېګا استاذن تعالی اجازت غواړم د نبی علیہ السلام. ورلم حضور پاک ته مې وی د الله رسول ابوبکر اجازت غواړي. وی اجازت مولا ورکو د جنت زیر مولا ورکا. ما ول اجازت ورکو د جنت زیر مې ورکا. وی چې راځن نشو لک سات بیا پس ور وډه بيد आवाज مور که څوک وی عمر وی ما ودرېګه په قلا اجازت ته لغواړم. حضور پاک ته مې عرض وکړ الله رسول عمر اجازت غواړي. وی اجازت مولا ورکا او د جنت زیر مولا ورکا. اجازت په ورکا او د جنت زیر مې ورکا. ویلک سات پس دوی رالل. حضرت ابوبکر د کوی په غاړه کې داسې یو جور غوندې ځای وي دا برقه پکې ږدي په خوا په کویانو کې به داسې. نبی علیہ السلام د کوی په هغه قف کې په هغه غاړه کې یو طرف ته کېناست. ابوبکر صدیق ته یو خوا کېناست، عمر ته بل خوا کېناست رضی الله عنهما. ازې ډک شو. وی دی کې بیا وروډه چې وروډه مې څوک وی عثمان ورلرکا ما یو درېږه اجازت ته لغواړم. رالم حضور پاک ته مې وی د الله رسول عثمان اجازت غواړي. وی اجازت م ورکا د جنت زیر م ورکا خو سره د شهادت نه د شهادت زیر م ولا ورکا. وی هغه ته مې د جنت زیر م ورکا اجازت م ورکا او د شهادت زیر م ورکا. وی الله المستعان الله نه به مدد غواړم. وی چې راغی غاړه ډکه وه نو د کویم بالکل هغې ته مخامخ په کوی کې مخامخ ورته بل طرف ته کېناست. دا راوي وی مې یو خپل اندازه واغشته چې حضور پاک او دا دو صحابه په هغې کوی په هغه یو غاړه کې کېناستل. ډکه شوه نور ځای خو پکې نشته. عثمان ورته مخامخ کېناست. د دې دا معلومات دي چې دا دواړه صحابه به نبي علیه السلام سره په یو کوټه کې ښخېږي او عثمان به ورته مخامخ په مقبره کې ښخېږي. همغسې وشوه. څومره مبارک خلق چې د پیغمبر مونږ که ډېر عبادت مونږ او ډېر ذکر و اسکار مونږ او مونږ ډېرې روجې مو نیسو او ډېرې صدقې مو کو او د دنیا نیکۍ مو کو. د جنت ګرنټي شته؟ نشته. هېڅ پته نشته. جنت ته به لاړ شو که جنت ته به لاړ نه شو دا یو الله ته پته.
د خاتمه پته چاته ده؟ حضور پاک فرمای وی ډیر کړه ته یو انسان او د جنت په منځ کې به یو لیش مزلی، یو لیش. دا یو لیش مزل څه شی دی؟ نیم قدم هم نه دی، لیکن داسې کار به تیو شي چې دی به د ایمان نه خلاص شي او د دقه جنت په ځای به دوزخ ته لاړ شي. قسم دی ویریږم خدای رحم را باندې. او ډیر کړه ته به د یو انسان او د دوزخ په منځ کې یو لیش مزلی، یو لیش معمولی غوندې دیکه غواړ، نیم قدم نم لګ دی. داسې کار به تیو شي چې د دوزخ په ځای به جنت ته لاړ شي، دی به مسلمان شي، خدای به جنت ته بولي. د دواړو مثال دله درکړم. په دمشق کې یو جامع مسجد کې یو سړی اذانونه به وي، مؤذن. نو هغه لوی جومات و ده چې به اذان وي، د منارې سر ته به ختم. اوس خو لوډ سپیکرې دي، هغه زمانه کې لوډ سپیکرې نه وي، سر ته به وخته او بانګ به وي. نو زمونږ د دین مسله داسې ده که یو سړی بره په مناره کې په کوټه کې دننه بانګ وی، نو حی علی الصلاة او حی علی الفلاح دپاره د منارې د کړکۍ نه سر بار رایستی شي. خیر دی که د قبلې نه مخ د حی علی الصلاة کې بل طرف ته شو چې خلکو ته آواز ورسي، یا حی علی الفلاح دپاره اخوا شو کړکۍ نه سر وویسته چې خلکو ته آواز ورسي. بوډا سپینګیری سړی دی مشر، ټول عمر یې بانګونه ویلي دي. بانګ ورې ډېر لوی عمل دی رونو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائے وی چې چا اوه کاله بانګونه وي، من اذن 7 سنین محتسبا، اوه کاله بانګونه وي خو صرف د الله د رضا دپاره. د بانګي کار خو همدقې چې مانه الله رضا شي، د ریا دپاره نه کوي، یا منافق نه دی چې د څه مقصد دپاره کوي، خالص د الله د رضا دپاره اوه کاله بانګونه وي. کتب الله له براءة من النار، دی به خدای د اور نه بری کړي. خلق منستنا بلی د یو مؤذن بانگی پا بانگ چه سمر خلق منزل رالل د دی منزگزارو چه سمر ثواب کیگی دمر ثواب د دی بانگی موسره کیگی. او نبی علیہ السلام متدعا کرده اللهم ارشد الائمه او واغفر للمؤذنین، خدایا امامان چه خلقو تا منزونه کی دی تا نیغ لار برابر کی، قوم پس روان دی چه دی پا نیغ لاری چه قوم پا نیغ لار کی. واغفر للمؤذنین او خدایا چه سوک بانگونه ویدو بخی. دا دعا وته نبی علیہ السلام کړی د مؤذنینو له. او حدیث پاک کې راځي چې څوک بانګ وایي د ده دا اواز چې څومره کاڼي بوټي اوري، قیامت په ورځ به له د الله په دربار کې ګوی کوي. دومره لویه خبره شوه. دا اوس بوډا سپینګیری دی، دا 80 کاله 50 کاله او یا کاله د بانګونه وي، یو شان ریګولر بنارې ته خېجي او بانګونه وي. و یو ځل چې بانګ وي یا حی علی الفلاح پسې سنګ د کړکۍ نه مخ وویسته، نو پا ده جماعت خواه که ده یو یهودی کورو، حالتا عیسایانم اوسیدل او یهودیانم اوسیدل. نو ده یهودی کور که یو جنه بانده نظر پریوان، بچی پا جنه نظر پریواتو، نو ده سڑی پالا که وطا وسوسه پیدا شو، عشق پیدا شو. بانگی جسنگ خلاص کو نو جنه لی دعوت ورکو، ویدا سکار ده جنه زمان دیر از جاتا خواخه مهربانیو که ما سر نکاو جنه وته خدای ته وګوره، ما ته وګوره، ځان ته وګوره. نو بوډا سړی زما د نیکه په ځای دوی د نوسۍ په ځای روغې کې لیونی وی نه، دا خو په شریعت کې څه منع نه دي که سړی د ډېر عمر یو جنۍ د لږ عمر، بیا خو مسله مونږ راوباسو، دا خو شریعت کې څه منع نه دي. ټیک ته منع خو نه دي، خو د دواړو عمرونو ته لږ ګوره، څه بیا جون یو بل سره ښه تېرېږي او که نه تېرېږي. او سړی د ښځې حقوق پوره کولی شي که نه شي پوره کولی. خیر دی ورته وایي شریعت کې خدا څه منع نه دی، او ورته وایي شریعت کې منع څه کې؟ بابا ته ځان ته وګوره، خدای ته وګوره. وی ګوره ښځه څه غواړي؟ مال غواړي، کور غواړي، پیسې غواړي، جامې غواړي، چې څه وی زه درکړم. مال غواړي، کور غواړي، ما سره هر څه شته، خو ته مهرباني وکړه بس زما زړه کې ستا سره محبت پیدا شو او جیس کار به وکړو، ما سره نکاح. جنۍ ورته وایي چې زه یهودن یم، یهودي لورې، او ته مؤذن بانګونه وې، ستا جدا اسلام، ستا دین اسلام او زما یهودیت، نو زما او ستا څنګه نکاح کېږي؟ دی ورته وایي شریعت کې زموږ جیز دی. یو مسلمان سړی یهودانې سره او یا عیسایانې سره نکاح کولی شي؟ دې کې څه یاره وایي ستا په شریعت کې جیز دی، خو زما ضمیر ماله د اجازت نه راکوي چې د تا سره نکاح وکړم، ځکه نکاح کوم یهودي سره وکړم، نه کوم د سره نکاح. بانګي بابا ورته بیا د خدای روی نه اچوي چې خدای دپاره پیسې غواړي، مهر غواړي، کالی غواړي، سره غواړي، سپین چې ته څه وی خولې نه وباسه، ادله زه برابروم.
خو ما سره مهرباني وکړي نکاح خو په شریعت کې جایز دی. جنۍ چې پرې نه پرېښود دا جنۍ ورته څه وایي؟ یهودان او په خپل دین کلکه وه. داسې نه وه لکه زمونږ په شان ته چې د 10 روپو دپاره خپل مذهب بیا پرېږدو او د 20 روپو دپاره خپل دین بیا پرېږدو، د 10 روپو دپاره خپل پیغمبر پرېږدو. داسې نه وه. او ورته څه وایي؟ وایي داسې کار دی لږ خو مې نه غواړي، خو زه چې ته دومره په ما عاشق او ما سره دې مینه ده واده در سره کوم او په یو شرط. هله شابه ښځې زه روان څه چې غواړم، نه پیسې نه غواړم، نه د نه پیسې غواړم، نه د نه کالي غواړم، نه د مال او دولت غواړم، نه سره زر غواړم، نه کور غواړم، بس یهودي شه زما په دین شه راځه، یهودي شه اسلام دې پرېږده راځه، بس نن راځه. اوس زه چې زو زمونږ ملا صاحب له اوس ته سره نکاح تړم، اوس نه دې ښه دی د چې مې نه پرېږدې، نه پلار سره مشوره او نه مور سره مشوره، خو راځه نور اسم نه خو که زه دې خوښ یم راځه اوس په دې پته ولګي چې زه دې خوښ یم او کا سره ګپ شپ لګې راځه. بلکل وی ګوره ښځې دا دین اسلام را باندې مه پرېږده. ما 80 کاله او 10 کاله بانګونه وی منځونه او روژې داسې حکم چې دا دین پرېږدم او باقي کې ته نور څه غواړې هغه دله در کوم. وی اسم نه غواړم، دقه شی غواړم او جذباتي فیصله هم نه کوم، بس دا چې ته دونه مهرباني کوې چې زما دین ته راځې زم تا قرباني کوم چې تا سره نکاح زما دین له راځې ته یهودي کېږي او زما دین کې یو کس زیاتېږي، بس زه دا دې لپاره دا قرباني ورکوم تا سره نکاح کوم. او که دا نه نو بابا مهرباني وکړه سر دې خوکه او بده خبره ده پردو ښځو سره خبرې مه کوم. جنې نظرثاني وکړه په دې خبرو ما کړې ده پې نظرثاني. وی ښه که یهودي شمه نو څه مطلب چې زما سره واده کوې بس اوس راځه، بس اوس په دا ساعت سره نکاح کوم موضوع. وی ښځه واوره زما خبره ده ستا اسلام مې پرېښود او یهودي شو، خو په ډېره خوشحالۍ او سره روان دی چې ځه په یو ټکي ښځه وشوه بې کالو چې په پوړو را کوزېده د هغه بره منارې نه ټس چې خپې وښویده او ځمکې ته سرده لاندې را خطا شو، دقه سټې ولګېده او لاندې پرېوته مردار شو مړ شو. او دا مرګ د ده مقرر و خامخا به مړه کېده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چاله کوم وخت مقرر دی هغې نه نه سکند مخکې کېدی چې نو وروستو کېدی شي. دې کې شک او شبهه نشته، دا خو د قرآن وینا ده، دا یوازې د نبي علیه السلام نه ده، د قرآن وینا. دغه د مرګ و چې دی به دقه ټیم دا پوړی نه پخویږي لاندې به غورځېږي سټ پې ماتېږي او دی به مري. نیم رښتیا ووایې یو لیش مزل و که نو جنت ته یو لیش ولې څونه عمر یې بانګونه وویل، څومره خلک د ده په اواز جومات ته راغلل او څومره خلکو د ده په اواز باندې لبیک و یو جومات کې منځونه وکړل. نو که دا یهودي شوی نه وي په خپل دین پاتې وي هم به مړ کېده نو جنت ته روانو. نو یو لیش مخکې داسې کار ته وشو چې اسلام ختم یهودیت راغی د جنت په ځای کم طرف ته لاړ. ډېر احتیاط وکوئ وروڼو، شیطان زموږ ډېر خطرناک دشمن دی، ډېر زیات محنت کوي په سړي. دې سړي ته مال ور مخکې کړي، د مال دپاره پې د دنیا ګناهونه کوي، دې سړي ته د دنیا حسن ور مخکې کړي، دې سړي ته د دنیا لالچ ور مخکې کړي او په ده سترګې توري بیا نه بیا په پلار دی او نه په مور دی، نه په استاد دی او نه په مقتدي دی، نه په خان دی او نه په غریب دی، نه په ګاونډي دی او نه په پردي دی. بس چې دا پیسې وګټم په کومه طریقه وګټم، هلکه وبګټې پیسه کم خوا به دی، حساب کتاب دی شته که نشته، مرګ شته او که نشته. شیطان انخطې دی موږ پسې په څه طریقه باندې بس مسلمان ګمراه کوي او مسلمان بربادوي. نو حضور پاک فرمایي چې یو لیش مزل وی ستو د جنت په منځ کې داسې کار به د نه وشي چې جنت په ځای به دوزخ ته لاړ شي. دا مثال. او دویم وی د بعض انسان او د دوزخ په منځ کې به یو لیش مزلي او داسې کار به تېر شي چې دوزخ په ځای به پاتې شي او جنت ته به لاړ شي. نبي علیه السلام یو صحابي یو کس راغی یو جهاد کې چې راغی د الله رسوله د خو کافر یم مسلمانېږم څه به کوم مسلمان شنو بس دغه صحابه لګیا دي جهاد کوي ته به مو کې. وی که جهاد مې وکړم مخ په مخ او مړ شم بیا به څه کېږي؟ وی جنت ته به ځې. وی ښه که زه مړ شم جنت ته به ځم؟ وی او وی ښه کلمه راته ښایه کلمه شهادت وی الله مسلمان او چې مسلمان یې که توره یې واغېشته یو څو قدمه نوتلې چې شهید شو. ګوره دغه ولا مقرره وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی هغه سړی درته وښیم چې نه مونځ وکړ نه روژه ونیوله نه زکات ورکړو نه صدقه ورکړو نه د دین څخه کار وکړو او خدای پاک جنت ته ورسو. دا وګورئ دغه سړی مرګ خو یې مقرر و که کلمې نه وه ویلې همدغه ځای به په دغه توره مړ کېده لازمن به مړ کېده نو کم خوا به ته دوزخ ته کلمې وی خدای جنت ته بول. خبره مې دې پورې کوله چې موږ ته زموږ د جنت او د دوزخ ګارنټي شته نشته.
څه پته لګي د خاتمې څه پته لګي الله نه به دا سوال کوو د جمعې مبارکه ورځ ده چې الله زمونږ خاتمه بل ایمان کوو الله دې ایمان نصیب او که زمونږ په تقدیر کې څه غلط لیکل شوي د دوزخ لیکل شوي او د قبر عذاب لیکل شوي نو خدای په دې قادر تقدیر بدلولی شي الله یې زمونږ هغه تقدیر بدل کړي الله دې مونږ جنتیان جوړ دا به د خدای نه سوال یاره امید به ساتو امید به دا ساتو دا به نیک ګماني چې مونږ له خدای عظیم پیغمبر راکړه د هغه امتیان یې جوړ قرآن غوندې عظیم کتاب یې راکړه مسلمانانو وطن کې پیدا کړو مسلمان مور او پلار نه پیدا کړو انشاءالله چې خدای به رحم کوي یاره به هم ساتو هېڅ پته نه لګي دشمن هم ډېر خطرناک دی خطرناک دشمن دی یاره به هم ساتو کبر به نه کوو لویي به نه کوو عاجزي به کوو خدای پاک پې خوشحالېږي خبره مې دې پورې کوله چې د جنت ګارنټي چا سره نشته لیکن د حضرت ابوبکر صدیق دپاره په ژوند کې نبي علیه السلام د جنت ګارنټي ورکړه حضرت عمر فاروق له په ژوند کې نبي علیه السلام د جنت ګارنټي ورکړه حضرت عثمان رضی الله عنه له په ژوند کې نبي علیه السلام د جنت ګارنټي ورکړه حضرت علی رضی الله عنه له په ژوند کې د جنت ګارنټي ورکړه حضرت حسن او حسین له په ژوند کې د جنت ګارنټي ورکړه داسې ګارنټي الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه زمان وسی حسن او حسین به د جنت د ځوانانو سرداران دا نه چې جنت ته به یوازې دي ځوانانو سرداران لور لا بیبي فاطمه لا د جنت ګارنټي ملو شو فاطمه سیده نساء اهل الجنه د جنتیانو د خزو سردار به لازم نه جګني عام ګټ کې په جنت کې ناشتي نه جنتیانو سردار به دا ګارنټي شو بدريين ولا ګارنټي شو د بدر صحابه ولا اسين ګارنټي شو حضرت حاتب بن بلتع رضی الله عنه دا یمنی صحابیو یمن نه هجرت کړو تلو مکه مکرمه ته او بچي او خزه او ټوله په مکه مکرمه کې او دې هغه نه راغی مدینه منوره ته هجرت وکړو د مکه مکرمه د فتح په مقام کې په روزو کې د نبی علیہ السلام مبارک عادت بدو چې کله به جهاد لته نو ښکارا به النوي چې پلان کی طرف ته ځو ولې چې الوی خو دشمن ته تیاری کوي بیا خو ګرانیږي خبر داسې طریقې سره به خبره کوله چې صحابه ور باندې پویم شي نږدې او څوک په عام خلک په پیم نشي مکه مکرمه طرف ته نبی علیہ السلام د فتح اراده دا حاتب رضی الله عنه خبر شو چې خبر شو نو دی یو خځه له خط ورکړه وی دا خط بواله او دا به د مکه مشرکانو ته نمونه وتا خو فلان کی لورکی او پاغي کې وته بالکل د پیغمبر علی السلام الویلو چې هغه در روان دی او په مکه باندې حمله کوي او ډیر ناشنا علم ویلو علم وی خو ګوري علم داسې نه دی ویلي کافرانو باندې د پیغمبر علی السلام ډیر مضبوط روب مچولې دي وته سوی وی نبی علی السلام در روان دی او دومره لخکر دی وته چې لکه د شپې په شان شپه تک تورې ټول سرونه تک تور میدان تور در روان دی پکې سړی یریږي کنه خب مضبوطه ځان کې سوچ پیدا کې او ډېر صحابه دي او داسې ملګري دي چې ګورې غي به ځان وجني خو دا خبره به مني او قسم دی چې کدی یوازې درغې نو الله وسره مدد کوي بس ما خبر کړی چې نبی رسول الله در روان دی باغی روبم ورواچو یو ګونه هغه د اسلام ورکړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل علیه السلام را خبره الله خبر کو چې خبره کو درې صحابه حضرت زبیر رضی الله عنه حضرت مقداد رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه هغه ته ویلار شه روزه خاخ ولا قلا التبه یو تور خضر روان او سنو غلول چې ویز غلول دا خزر اعلان دکړه او ما قضا کې اعلان دکړه چې کوم ځای وته حضور پاک کو بیا اخرجی الكتاب خطر وباس او امام علی کتاب ما زور خط نشتا خط نشتا نه دی راو پس شو بیا یو بل ته وی چې خبره کو خزه هغه د کنه چې مونږ ته پیغمبر هم کوم نقشه خو ده یو مغه چې خزه هغه د حضور پاک دروغ نه دې سره خط شتا یو دمکی ورکو دا څه نه چې قصدنه بربندولا خو دمکی ولا ورکولا وی یا به خطر او باسي او که خط نه او باسي نو جامع نه او باسو تلاشي ده خزه چې پوي شو بل مرأت الجده چې کله پوي شو چې اوه دا خو ما نه پرې دی خطر نه غواړي نو احوت الى حجتها بخاری کې راځي هغه دا چل کړو چې دا کمسه په دې تارونو کې خط پټ کړو او خط د سرمنې په سرمن لیکل شوی
کاغذ خو زمانه کې نو. او بیا هغه کمسۍ شاته بډه کې منډلې وه، بډې ته یې ګوتې کړې، کمسۍ ترې راویسته او کمسۍ اوس پرده او خط یې ترې راویسته، خط یې دې له ورکړ. بس د پیغمبر علیه السلام ډیوټي دقه وه، خط یې راوړو. چې خط یې څنګه راوړو، حضور پاک ترجمان راوغوښته. په خط و کتابت خو نبي اسلام نه پوهېده. وي دا وګوره، هغه ترجمان ورته وي، کاتب ورته وي د الله رسوله دا خو د حاتب د طرف نه خط دی. چا ته یې لیکلی دی؟ د مکې مشرانو، رؤساو مشرکانو ته، او جاسوسي کړې ده چې د مکې نه نبي علیه السلام در روان دی. که دا خط رسېدلی وي مکې ته، څومره نقصان به شوي، د دنیا کافر به راغونډ شوي. مقابله الله فتح ورکوله نبي علیه السلام له، خو مړي به پکې ډېر شوي. خط ونه رسېد، نبي علیه السلام حاتب ته وایي ما هذا یا حاتب، دا څه دي، دا دې څه کړي دي؟ صحابه خو ورته غصه شو. د هغې ذهن کې خدا وه چې دا جوړ مسلمان نه دی جوړ، دا جاسوسي چې کوي دا خدا خو نشي کېدی. بس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تورې له ټس ورکړ، دعني لاضرب عنقه، الله رسوله پرېږده دا سړی ما ته چې دا سټ دی ووایه، انه قد خان الله ورسوله، خدای او رسول سره ټګي وکړه. د رسول راس پاش کول خو د خدای راس پاش کول دی. پیغمبر خو چې څه کوي د الله په مشبه حکم یې کوي، پرېږده او پرېږده مې نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی تلک صبر وکړه. حاتب څه وایي؟ وی صاحب اول زما واورئ بیا خو وایه څه دې کړي؟ وی د الله رسوله ستا چې څومره صحابه دي نو چا سره ښځې بچي دلته دي، او که د چا ښځې بچي په مکه کې دي نو قوم یې شته، د هغې قوم په وجه د هغه بال بچ او ښځې او مالونه بچ دي، څوک ته غږ نشي کولی. او زه د باره راغلی د یمن نه، او زما ښځې بچي دي په مکه کې او مال مې دی، نو زه ویرېدم چې هسې نه د مکې خلک خبر شي چې مسلمانان خو په موږ حمله کوي، او حاتب هم پکې دی، دیم پکې دی، ښه دی په موږ حمله کوي او ښځې دی دلته موږ نه بچي کولاو ګرځي، نو په بچو او په ښځو او په مال یېرېږم. ته کېنه، ته کېنه، خبره وه ښه زنانه وه که نه، بچې ما خو زنانه وو. نو هغه حضرت حاتب رضی الله تعالی عنه نو ورته څه وایي؟ وی هلته کې خو زما ښځه ده، بچي دي، مال مې دی، زه یېرېږم چې هسې نه ته ورشې زه خو در سره یم، او د مکې کافر زما هغه ښځه او هغه بچي هغه چاته دغه نه کړي، مړه نه، او که ستا د نورو صحابو د چا بچي او ښځه مالي نو هغه محفوظ دي، ځکه قوم نشته، زما قوم نشته. حضرت عمر بیا توره اوچته کړه، الله رسوله حکم کوه، جاسوسي کړې ده، دا سټ دی وه. ته مونږ جمع مستقل بي ملګری دی، خدای پاک دې وله روغ صحت ورکړي. بهر کیف هغه عمر صاحب بیا توره اوچته کړه، د الله رسوله پرېمې ده چې دا سټ دی وه. نبی علیه السلام څه فرمایي؟ عمر ته عمر غلی شه، صدقه د رښتیا ویلي دی. او چې عمر بار بار وایي اوس دا خبره ډېره عجیبه ده، قابل غور. وی عمر ته نه خبر انه شهد بدرا، دا حاتب بدر کې شریک شوی دی، د بدر صحابي دی، او د بدر د صحابه متعلق الله اعلان کړی دی، لعل الله اطلع الى اهل بدر وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. اے د بدر صحابه چې سم خوخی کوي ما بخلی، سم خوخی کوي ما بخلی، دا اکرامی امر دی، اعزازی امر دی، سم خوخی کوي ما بخلی. ګوره بدرینو دا مقام صحابه چې به بدری لیده په صحابه کې دا به بس بدری او مقام لره. د بدر 314 صحابه کرام دي، علما لیکي دا 314 صحابه کرام د بدر چې کوم بدر کې دي. جبريل علیه السلام یو ځل د نبی علیه السلام نه تپوس وکړ ما تعدون اهل بدر فیکم، الله رسول د بدریین او تاسو د نورو صحابه په منځ کې څه مقام دی؟ نور سره څه مقام دی؟ نبی علیہ السلام من خیار المسلمین، په ټولو کې من افضل المسلمین، بهترین صحابه دا بدر والا دي. جبريل ورته څه وایي؟ وکذالک من شهد بدرا من الملائکه، چې کومې فرشتې زر کسانې په بدر کې شریک شوي دي، د بدر د برکت نه هغه فرشتې په ټولو فرشتو کې بهترینې فرشتې دي. بدر کې اسانه خبره 313
سپلې شلیدلې، جامې شلیدلې، د چا سپلې هم نه وي. قسم دې صحابه وي په جهادونو کې داسې وخت به مونږ تېر شوی دی چې زمونږ خپې سوری شوی وي، خپې سوری وي، نو مونږ به په خپو پټې تړلې، داسې ژوند تېر شوی. پیاده به روان، کمیسونه د چا نشته، بلکل نشته، د چا صرف لنګ دی د پرتوګ په ځای، چا سپلې نشته، او اته تورې دي، اته تورې په بدر کې، مخامخ زر تورې دي، زر تورې دی، خو اته تورې، 2 آسونه دي او د دشمن سره 200 آسونه دي، دلته 80 اوښان دي، دشمن سره 900 اوښان دي، او دلته د کجورو ډانګونه دي، خو تورې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د خپلو صحابو ته وکتل، یا خدای دا خو وږي دي، دا خو بربند دي، دا خو تږي دي. نو هلته یو سپر و عریش ورته وایي، اوس په هغه د یو جومات جوړ دی، سپر کې ودرېده او الله ته یې مخ کړی، سره د دې چې الله ورسره وعده کړې وه د مدد، خو بیا هم ظاهري اسبابو باندې پیغمبر علیه السلام په زړه کې ګبراهټ، هغه څه ورته ویل کېږي، خامخا ظاهري اسبابو د وجې نه سړي په زړه کې دغه راځي، تردد راځي. په دې کې تردد نه چې د الله په مدد کې تردد دی، هغې باندې خو ایمان یقین محکم دی. اسبابو ته ګوري نو بیا مغه دغه راځي. څه وایي حضور پاک؟ یا الله ما چې دا کوم ملګري دوستي دي خدایه اوږي دي، الله نار دي، نار، الله تږي دي، الله بربند دي، ټول بربند دي، بے سر و سامان. الله ستا د کلمې د اعلا د پاره او د چتېدو د پاره دا ما راوستلي میدان دی. یا خدایه که ته دا مړه شو که نه نن دا کسان، نو تر قیامته پورې به ستا نوم اغېشتو والا څوک پاتې نه شي. داسې نشي کېدی چې دا د مرې وزرې جمدې پاتې شم، بس خبره ختمه شو. الله که دا مړه شو تر قیامته پورې ستا نوم اغېشتو والا به څوک هم پاتې نه شي. بیا خدایه دا بربند دي، اوږي دي، تږي دي، او ستا د دین دپاره راغلي. دا دعا یې کول او د سر نه څادر مبارک لاندې پرېوت. حضرت ابوبکر صدیق راغی، څادر یې اوچت کړ او په سر یې کېښود، حسبک یا رسول الله، بس نو ځان مه کړه چې ونه کړی. او پیغمبر علیه السلام چې څنګه دا وي بس ځان مه کړه نور، او چې څنګه را پاسېده مخې رڼا کوله. بیا ابوبکر ته وایي خبر شوې وې نه؟ وی الله آیت نازل کړ، سیهزم الجمع ویولون الدبر، چې دا 314 به ګټه ورکوم، باقي به تختی. دغه بې سر و سامانه کې ځکه خو لوی مقام دی د صحابو د بدریینو، او چې کومې فرشتې بدر کې شریک شوې د نورو فرشتو نه هغه لوی مقام لري. بیا د حدیبیې ورپسې چې کوم ډېر غوره دي، ورپسې بیا هغه خلک دي چې حدیبیې کې شریک دي، صلح حدیبیې کې هغې یو زبردست 1400 صحابه دي، 1400 او په مکه ورځي. د عثمان رضی الله عنه یو لېږه ویلار شه مذاکرات وکړه د مکې د کافرانو سره، پروپیګنډه راله چې عثمان یې شهید کړ رضی الله عنه. خبره دروغ پروپیګنډه راله. نو نبي علیه السلام د یو کیکر د اونې لاندې کېناست، غټ کیکر و، غټ ساموره ورته وایي، او صحابو ته وایي څوک به ما سره لاړ شي چې د عثمان بدل ول. ټول به مونږ صاحب یو راضي بیعت کوي، یو راضي بیعت کوي، یو راضي لاس پلاس بیعت کوي. اخره کې حضور پاک د خپل لاس اوچت کړ، وی دا لاس د عثمان، خپل لاس یادوي الله، دا د عثمان او دا زما. که عثمان جمدي وي که نه د هغه د طرف نه ما بیعت وکړه ځان سره، خپل لاس د پیغام. یو صحابي په عثمان څه تنقید غوندې وکړ، وی دی بیعت الرضوان کې نو، وی ساده سړي ځکه نو چې د هغه د وجې نه بیعت الرضوان شوی دی په مکه کې، او دا هر چا په خپل لاس د حضور پاک سره بیعت کړی دی، او عثمان د پیغمبر په لاس د پیغمبر سره بیعت کړی دی. دا صحابه دي بیعت شجی 1400 صحابه بیعت وکړو، او اخره کې نبی علیہ السلام صلح وکړه، او صحابه صاحب په جوش کې راغله چې الله رسول دا دې څوک صلح کې داسې شرطونه ولګېدل چې هغه په ظاهر کې د مسلمان خلاف. اوس بس کال عمره نه کوي، واپس پدې ساری بمدل تعالی لوي درونه بدل تخرای واپس پدې. اوهو خلق بسوي، او آینده کال برازه توري بم پته کو کی بار بنرو باسه، او درې ورځې به تیروي، او که زمونږ نه څوک کافر درو تقلید او مسلمان شو مونږ له به راکوي، او که ستاسو نه څوک مسلمان نو تقلید نه به درکو. ظاهر کې شرطونه دومره صحابه په جوش کې رالل چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته ودرېد، الله رسوله ته نبی بر حق نه وی ولې نه، دا دین په حق نه دی وی ولې نه.
تا مونږ ته نو ویلي چې عمره به کوو؟ بلکل مې ویلو. ولې واپس وځو؟ ما تا ته سخت کال ویلي چې سخت کال به کوو، وبکو کنه. ویلې شرطونو کې خو زمونږ ظاهر کې صاحب نقصان دی. وی عمر ما ته چې الله وی زاغه کو، الله وی جوړو کو. لال حضرت ابوبکر صدیق لا جوش کې دي، غصه دي، صحابه غصه دي. ابوبکر دا نبی اسلام په حق پیغمبر نه دی، ولې نه دی؟ دا دین اسلام په حق دین نه دی، ولې نه دی؟ مونږ ته د عمرې نو ویل چې کوبه وی ویډیو کړ، نو ولې واپس وی تاسو سخت کال ویل چې سخت کال بزو؟ عمر جوابونه ورکړل کوم چې حضور پاک ورکړل. دیو جن علماء کرام لیکي چې د حضرت ابوبکر صدیق او د پیغمبر علیه السلام په منځ کې نسبت اتحادی وو. دا ډېر مضبوط نسبت دی. د دې پیر او د مرید منځ کې نسبتونه څلور، په ټولو کې مضبوط نسبت ته نسبت اتحادی وي. دا د حضرت ابوبکر صدیق او د حضور پاک حق جواب یې ورکړ، حالانکه د پیغمبر علیه السلام نه دا خبره نه اورېدله. جوش کې دي صحابو ته سرونه خرای، چا سر نه خرای، څاروي حلال کې چا سرونه حلال. ډېر پریشان و نبی علیہ السلام. ام سلمې رضی الله عنها خیمې ته لاړ، پریشان وي. الله رسول ولې خپه وي؟ صحابه مې خبره نه مني. څه خبره صاحب؟ وی تاسو ته سرونه خرای دې چې دوی نه دي. وی صاحب دی پته مدي چې دې فیصله کې به ترمیم وشي او په مکه به ورشو. بیعت ته د جهاد غشت دي او سه واپس کې. نو دا څه وکړه چې دې پته مرید کستا مقصد دې واپس دی ویاو وی ورته خپل سر لا ول خرای. چې صحابه ته ویلي بس بیا به پوه شي چې فیصله مضبوطه ده، بیا به خبره خامخا مني. چې څنګه نبی علیہ السلام را بار رو د خیمې نه نه ته ویرا چې زما سر وخرای، سره یو خره خپل ساروي حلال کوي. چې صحابه وکتل چې اوس خبره مضبوطه را، بس فورا بیا غیب سرونه خیر او ساروي حلال. دغه سور لسو سو صحابه متعلق قران حکیم کې الله اعلان کوي لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. چې دا کوم خلقو د سره د دې اون لاندې بیعت وکړه، د دې ټولو نه خوشاله امدا جنتیان دي. دې د پاسه به نور د سوې ټولو کې د لاندې درجه صحابي حضرت وحشي رضی الله عنه. صحابه ټول د منقبت دي، خو درجه پکې شته لکه پیغمبرانو کې درجه شته. لاندې درجه والا حضرت وحشي دی، د خپل ځان آزادولو د پاره حضرت حمزه رضی الله عنه شهید کړو. هغه ټوټه ټوټه داغه غوخه داسې ټوټه پرتی وی لکه سرمن قرباني غوخه چې په سرمن پرتی. او د پیغمبر علیه السلام تر دین سید الشهدا دی چې وی قتل حیران شو نبی علیه السلام. یا خدای پاک ما خدا د مړو د وجود سره دا خو ما نه دي کړی لکه د ما تر سره چې دي ظالمانو. لمې غواړي چې دې خخ نه کم چې دا غوښې مارغانو تختی او د قیامت پر د غوښې د مارغانو د خېټو نه راوځي. خو که نه خخوم بیا به خلک هم شهیدان نه خخی. چې پیغمبر ته هم نه دي خخ کړی. وحشي راغی رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام ته مخامخ کېناست. غلام دی، مرایې دی، لوی قوم هم نشته، لوی خاندان هم نشته، او دا جرم هم کړی دی چې څنګه کېناست حضور پاک ته. وی انت وحشي؟ وی ته وحشي؟ وی آپ صاحب انت قتلت حمزه؟ حمزه تا وجلی دی؟ او خطرناک تپوس دی. په داسې وي چې نه خو دروغ وکړي راځي، که وایي چې او دا خو ډېر غټه بېادبي راځي. انت قتلت حمزه؟ حمزه تا وجلی دی؟ او ته څه وایي؟ قد الله رسوله قد كان من الامر ما بلغك، قد كان من الامر ما بلغك. شاید چې تا ته کوم خبر رسېدلی دی ټیک دی. نور یې ونه چې او وی سب سره راغلی وی ایمان راوړم مسلمان یې وی ته دا طاقت لرلی شي چې ما نه مخ بل غیب کې چته جهاد درې ولېږم تا ته ګورم ما ته دا خپل تر هغه غوښې ټوټې یادېږي، غوښې ډېرې راته یادېږي. تا ته ګورم وړه مې خفه کېږي. اسلام د قبول ارسه ختم بالکل قبلېږي. خو دا طاقت لري وی او صاحب وی ښځه اسلام د قبول شو، د حمزه هغه ارسه درته معاف شو، ارسه معاف زه جهاد له هم تکړه سړی وي دی لاړم تورې واغېسته لاړ او هغه د لاس نه خدای یو مضبوط کافر مسیلمة الکذاب چې د پیغمبر یې دعوی کړې وه هغه د هغه د لاسه مردار شو. زه وی کار وشو وی کار وشو وی که یو خوا کافرم او په هغې حالت کې زما د لاس نه یو عظیم الشان شخصیت شهید شوی دی، خو چې مسلمان شوم د لاسه مې د پیغمبر یو لوی دشمن مردار شو. دغه وحشي چې په صحابو کې د لاندې مرتبه خاوند دی، د امت په دې خبره اجماع ده، اتفاق دی که دا ټول عالمان او نیکان او صالحان او بزرگان او د حدیث او استادان او تفسیر دا ټول یو ځای کې دا ټول قسم دی که د خدای په نزد د وحشي رضی الله عنه د خپې ګرد ته مرسېږي. ولې صحابي دی
په دغه سینو یې د پیغمبر علیه السلام نه تورې تنبولې دي، په دغه لاسونو یې د پیغمبر علیه السلام نه غشي تنبولې دي، بچي ته قربان کړي دي. ښځه راله، ښځه زنانه او حضور پاک جهاد لته وی صاحب ټوله شپه نه ژړلې دي. ولې؟ وی ته جهاد لځې او زما د خاندان څوک شته نه چې د سره ولېږم. ولې څوک ستا نشته؟ پلار مې سره پلانکي جهاد کې شهید شوی دی، خاوند مې فلانکي کې شهید شوی دی، زوی مې فلانکي کې شهید شوی دی، رور مې فلانکي کې شهید شوی دی، څوک شته نه چې د سره ولېږم. غلی شو نبي علیه السلام. یو ماشوم بچی وي دا مې راوړی دا ځان سره یوسه. په ده څه وکړم؟ دیو خبرې هم نشي کولی، پی خوري ستا. وی دا یو صحابي له ورکه که په تاسو ګزار کوي ډال غوندې به ورته دا مخکې نیسي دی دې مړ شي خو چې ته بچ شې. ووایه که نه رښتیا ووایه، د دنیا بل څوک به داسې وکړي؟ پیدا کړي څوک که نه؟ صحابو چې څه کړي، ښځو چې څه کړي دي، ماشومانو چې څه کړي دي. قسم په خدای واړه ماشومان به تل جهاد لوي نه مده ته عمر کم دی. وی صاحب هغه پلانکي چې دی پرېښوده، خو زما نه تکله نه دی، په کبډي راوله، که مې راوپرځو ما هم پرېږده، که یې راوپرځولم بیا نه. داسې شو. ښځې قربان کړي، بچي قربان کړل، مالونه یې قربان کړل، پلاران یې قربان کړل، لونه یې قربان کړل. دا ست صحابه مقام. ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تسبوا اصحابي، اے خلکو زما صحابو ته کنزل مه کوئ. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، که تاسو کې یو کس د احد د غر عمره سره در خیرات کی، ما بلغ مد احدهم، د هغې چټاکې او نیم پاو ته هم نه رسېږي. الله الله فی اصحابي، خدای نه ویریږئ. الله څومره عجیب الفاظ. خدای نه ویریږئ، خدای نه ویریږئ او زما ملګرو ته بد رد مه وایئ. ومن احبه، که چا دوی سره مینه وکړه ما د وجې ورسره وکړه. زه یې خوښ یم نو زما ملګري یې خوښ دي. که چا دوی سره بغض وکړه ما د وجې نه وکړه ځکه زه بدي شم، ځکه زما ملګري بدي شم. یو خبره به ستا ذهن کې راځي، لکه دوی چې یو بل سره باندې صحابو سره اختلافات راغلي، نو چې اختلاف راغی زما پکې څه دي؟ د پلار او د تره چې جګړه راشي نو هوښیار زوی دا دی چې د پلار مدد به کوي، تره به د ګیرې نه نیسي، او که هوښیار زوی به تره او پلار ته په یو نظر ګوري، په یو نظر به ګوري. بابا ته دا مې تره دی خو ستا ورور دی، سبا به یو یې، زما سره تا ته یو نه خیرنېږي، یو به یې. خو که زه تا سره ملګری شم او دا تره مې ووه نو ما ته به یې ټول عمر له خیرنې. دا هوښیار دی. پلار زوی له ډب ورکوي هم دې ورته مخ نیسي، او که تره ورکوي هم دې ورته مخ نیسي. خیر دی دا مې پلار دی، پروا نشته، په بدو به نه اړئ. صحابه چې دي ټول خپل منځ کې ګولونه دي چې څه کوي به ماله څه کاري چې زه پکې بدې ویم. یو مثال به درکړم. قرآن شریف دلته په تاخ کې پروت دی، که د هغې د پاسه بل قرآن کې دی بې ادبي ده؟ نه. او که د هغې د پاسه بل قرآن کې خود بې ادبي ده، او که د پاسه بل کتاب کې خود بې ادبي ده. هغه صحابه د هغې پیش او کارې پیش دی کې مونږ څه خبرې نه کوو، خو مونږ به د صحابو احترام به کوو، قدر به کوو، عزت به کوو د صحابه کرام. علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه زمونږ د دې کلي یوازې نه د دې ټول بر صغیر پاکوهند لوی عالم، بر صغیر پاکوهند لوی عالم، علامه دارالعلوم دیوبند کې شیخ التفسیر. یو ځل ته چا تپوس وکړو وی حضرت علي صاحب په حق او که حضرت معاویه صاحب؟ هغه ورته وی انا لله و انا الیه راجعون. ظالمه دا دې څه وی ما نه د جج جوړ کړه، جج فیصله په ما کې فیصله چې څوک هغه ته جج وی. او حضرت علي او حضرت معاویه دې راته یو مدعي کو بل دې راته مدعي که د عدالت په کوټه کې دې راته ودرول. زه دومره لوی سړی یم چې زه به د هغې منځ کې فیصلې کوم چې کوم په حقه دی، روغې کلی ونې. نو صحابو کې به ګوتې نه وه، بس ټول صحابه زمونږ جلیل القدر استی دي. دغه دین مونږ ته د حضور پاک نه غیره رسولی دی. که دا مونږ هم قرآن وایو مونږ پیغمبر علیه السلام په خپله نه دي لیدلی، تاسو طالبانو ویلي، عالمانو ته د هغې استادان، هغې ته د هغې استادان، هغې ته صحابه وو. دا ورپسې او که دا مبارک احادیث دي مونږ ته خپلو استادان، هغې ته خپلو، هغې ته خپلو، هغې ته خپلو، دا ورپسې هغې ته صحابه وو، صحابه وو نبي علیه السلام. نو ځکه نبي علیه السلام فرمایي چې د دې به قدر کوئ، عزت به کوئ، احترام به کوئ، دا زما مینه ده. او که ما سره چا بغضي بیا زما ملګرو سره کوي. خلک په ملګري خفه کېږي که نه خفه کېږي؟ نو حضور پاک په خپلو ملګرو خفه کېږي. دعا کوي رب العالمین زموږ په حال رحم وکړي او د صحابو سره م الله په قبر کې او په آخرت کې ملګري کړي. د نبي علیه السلام ملګرتیا هم نصیبه کړي. د فتنو آفاتو بلیاتو نه پام نه امان کې وساتي. دعا کوي زموږ د
محله کې د عبدالپت شاه وفات شوی دعا وته چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي. نور څومره مردگان وفات الله ټولو بخي. او د جمع یو دوه مرګري دي یو کس خپه کې ماته را دبل څه اولي مات شوی دي دعا وکړي چې الله تعالی ولا روغ صحتونه ورکړي. الله که څومره مریضان دي ته ټول شفا ورکړي. باید دوستان دي لري لري زین راغلي دي جمعې مانځله الله ټول ازل حاجتونه پوره کړي. څوک بیمارانی په کورونو کې شفا ولا ورکړي. موږ د فتنو د مصیبتونو پامن کې وساتي او د حضور پاک امت خدای په یو دین او په یو نقطه او په یو قران متفق کې اختلافات د امت په منځ کې الله ختم کړي. د زړونو یو بل سره بغضونه او حسدونه ختم کړي. خدای پاک زموږ روغ صحتونه او روغ ایمان نصیب کړي. اخر وخت په خپل ذکر ایمان نصیب کړي. لا اله الا الله محمد